السلام علیکم ګران شاګردان ولاد ویک چې روغ جوړ بس راځو د نن سبق چې دغه په انګلیش کې د ورډ استعمال زده کړي د ورډ استعمال دا ګرامر هم ډیر بنیادی خو ډیر ضروری دی داسې ګرامر دی چې په ورځنیو جملو کې ډیر زیات استعمالیږي راځئ په دې ګرامر باندې خپل انګلیش ډیر ښایسته کړئ دا تاسو چې کله ګرامر زده کوئ په دې باندې ستاسو انګریزي داسې ښایسته کیږي داسې میږ لکه انسان چې به خوړو ته رنګارنګ ښه مسالې ذایقهداره خوندور شیان وراچوي څونې رنګارنګ مساله وراچوي خوړو ته هغه هغومره ښایسته کیږي نو تاسو هم څونې رنګارنګ ګرامر زده کوئ هغومره به ستاسو انګریزي زده کیږي او ښایسته کیږي به نو راځئ د ورډ استعمال 4 استعمال یې مراخص تقریبا دا ټول یې زده کړئ تعریف یې دی to make sentences more polite we use would چې جملې نورې ادبي کړو ښې ادبي کړو دغه دپاره موږ would استعمالوو په خبرو کې ادب ډېر استعمالوي دغه دپاره would استعمالیږي I would like to go زه غواړم چې ولاړ شم زه تګ غواړم دی نه چې څوک دی ساده خبرو کې څوک ډېر په ادب باندې ووایي چې زه غواړم چې ولاړ شم څوک زه ځم په دې کې دی خاص ادب نه یو چې دی چې وایي زه غواړم چې ولاړ شم دا جمله ادبي شوله I would like to have some food زه غواړم څه خواړه وخورم یو شی وخورم په دې کې ادبي جمله شوله بل استعمال یې دی افر وړاندیز یې چا ته یې شی وړاندیز کوي would you go بازار go to بازار یا go بازار یا ته بازار له ځې ډایرکټ نه ته وایي چې راځه بازار له په ادب په اخلاق کې ورته ویلی چې ته بازار له ځې ریکویسټ دپاره هم استعمالیږي would you please help me ته زما سره مرسته کوی سې دی نه ورته وایي چې زما سره مرسته وکړه ادب استعمالوي consent رضامندي ښکاره کول رضا خوښي I will attend the party زه به پارټۍ له ولاړ شم پروګرام له زه غواړم چې پارټۍ له ولاړ شم پروګرام کې برخه واخلم desire خواهش I wish it would stop raining tomorrow کاشکې سبا باران ودرېږي دی څوک خواهش ښکاره کړي د دې دپاره هم would استعمالیږي I wish you would come کاشکې ته راسې او preference یې شي ته ترجیح ورکول د دوو شیانو څخه یوې ته ترجیح ورکول I would take tea زه به چای وخورم څوک چاته وایي چای سره غواړي چای وي که اوبه هغه وایي I would take tea زه به چای وڅښم for the past habits د ماضي د تیر وخت د عاداتو دپاره موږ would استعمالولی شو I would run fast ما به چابک ځغستل چټک به مې ځغستل پیسیو کې دا څنګه استعمالوي چې پیسیو چې به استعمالوي د would سره به بې اضافه کوي the work would be done کار به وشي نو ګران شاګردانو دا اوس زموږ د نن سبق چې د would په انګلیش کې د would د استعمال په باره کې و تاسو هم داسې جملې دوې ولیکئ یا موږ ته یې ولیکئ موږ به درته ټرانسلیټ کړو